پاسه بوزم دي پاسه سړی خو مړ دی په خانجي به ځمه پاسه خانجي سړی په ډې کې مړ پروت دی درې څلور پنځه شپږ اووه اتو نهه لس یاله پاکه ګډې خو ما 12 راوستي دي دا نور ګډې خو پردی دي خو چې اتوه ګډان نور چې شو ته ورګه پاسمه چې په دې ځنګل کې وګورم نه یې به څه جواب ورکوم یاله خیر الله پاکه چې دا ګډان چېرته لاړو زه خو ډېر ستړی شوم په دې ځنګل کې او دومره وس مې هم نشته نه یې به څه جواب ورکوم یا الله پاکه ته راباندې خپلې پردې واچې دومره وس داس نه لرم یا الله پاکه یا الله پاکه یا الله پاکه دا ګډان پیدا کړي ډېر ستړی شوم پسې یا الله پاکه دا ګډان پیدا کړي یا الله خیر دا خو ګډان والله چې ته له اوس جواب ورکوم یا الله خیر السلام علیکم مشره وعلیکم السلام مشره خیر دی څه خبره راته ښکاري خیر چېرته دی تا چې کوم ګډان ماته والا کړي وو د هغې خبره ده د ګډانو څه خبره ده ای چل لیکل دی د ګډانو سره په خدای یقین وکړه کومه د ګډانو سره څه کړي ګډې مې راویستې دي هغه ځای کې لګیا دي خو دوه ګډان نه ورک شوي دي نیکه نه یم خبر دی ما سره هېڅ چل هم نه دی کړی نیکه هېڅ چل دا څه ګډې وړې تو دا موږ تا ته حواله کړي دي په دې موږ تاله تنخواه درکوو تنخواه په دې غر کې پسې وګرځه دلته کې به چېرته یي که نه نیکه په خدای یقین وکړه د ماسپښین نه د دې ټایمه پورې پسې وګرځېدم د دې ونو خواته د ګټو خواته مې سې کړې خو نشته یا به چا پټې کړي یا به چاته ځناور ماتې کړي نیکه نه یم خبر دی تا ته څه پته ده چې دا ګډې زما نه دي او دې ځای ته خو ته ما راوستی نیک ته ما ستا ډېر صفت کړی و خو زه به اوس نیک له څه جواب ورکوم ایوبا زیشان ته اواز کوئ خان درته نارې وایي ښه جي زیشانه خنجر ته اواز کوي ښه جي زیشانه خبر شومه کم کس چې موږ د څاروو دپاره راویستی وو چې د څاروو خدمت به کوي د هغه نه پرون یو دوه ګډې مړې دي او یو دوه بیمارې شوي هم دي نو ما وې بل کس وګوره چې د هغه په ځای په ډیوټۍ باندې ولګو خانجي یو کس راته معلوم دی ډېر زیات ایماندار هم دی او د دې ګډو په چل هم پوهېږي نو که ستاسو خوښ یي نو هغه به راولو زیشان خان چې ستا په اعتبار دی او ایماندار هم دی نو هر ټیم ورته موږ ویلکم کوو سبا نه په ډیوټۍ باندې ولګوه ټیک شو خانجي او اشته سړی فارغ که صحیح ده ټیک ده جي زیشانه ضرور خبره مې بالکل ټیک ده دې ګډو له څوک ایماندار وګوره بل اوس قرباني ده اختر له به یې لالو هذا نیک هم راغی یا الله ته به څه جواب ورکوم یا الله ته مې مل شي حاجي سلام علیکم وعلیکم السلام حاجي تاسو هم راغلی او زیشانه دا واړه مې چکر له راویستو ما یې لږ ساه به ازاد شي او دا ګډانو ننداره به وکړو چې په څه حالات کې دي او عکس دا یو دی زیشانه اته چې وی ډېر ایمانداره دی او د ګډو د ساتلو په چل باندې هم پوهېږي او خانجي عکس دا یو دی خو زیشانه څه خو کې صفا خبره کوه څه چل شوی دی خانجي خبره دا ده
چې د ده نه یو دوه ګډان بېترکه شوي دي دی وایي زه پسې ډېر وګرځېدم خو یا به شرمخانو خوړلي یا به چا پټ کړي شانه دا هغه ایماندار دی که نه دا چې ښه په ایماندارۍ کار کوي او د څاروو په چل پوهېږي د څاروو سره لوی شوی دی خو د څاروو په چل نه پوهېږي د دې د وجې خو هغه بل سړی موږ د کار نه لرکو چې د څاروو خدمت پیسې نه کوو خو دا خلک داسې نه سمیږي نن به زه دله د دې غلطۍ سزا ورکومه خانجي د خدای دپاره سزا راله نه کوي زما پکې هېڅ غلطي نشته خانجي هېڅ غلطي مې نشته زه بس ډېر وګرځېدم خانجي په دې غرونو کې خو بیا مې نه موندل خانجي زما پکې هېڅ غلطي نشته خانجي هېڅ غلطي مې نشته ما معاف کړه مه تویوه زما په مخ کې د مکر دا اوښي دی چې لږ سوچ دې مخکې کړی وه په ایماندارۍ دې ډیوټي کولی نو دا ورځ به دې نه لیده که نه نن خو به دا سزا زه تاله ضرور در کومه او چې بیا دپاره مسلمان شي هلکه ایوبه دی بوځه او د ګاډي په ډیک کې بند که او قطره اوبه به ولم نه ورکوې هله شا به بوځه पापा बड़ी मकानी को तो गरीब थे راشه او د ګاډي په ډیک کې بند کړه خانجي خانجي معاف نه کوي خانجي خانجي معاف نه کوي خدای دپاره شه بله شه معافي نشته خانجي معافي کوي بلې دا د معافۍ قابل خلک نه دي هلکه دا چټای دغه ځای کې خوره کوي چې څه چیرې بیرې وګوله راځه زویه هلکه ایوبه ورشه د ګاډي په سوچ بورډ کې سګرټ پراته دي هغه راوړه هله شابه ښه خانجي زر راځه دا سړي تماشو کومه چې څنګه دی pasa بوزم دي pasa سړی خو مړ دی په خانجي به ځمه pasa خانجي سړی په ډیک کې مړ پروت دی داسې دی د معمولی غلطۍ دومره غټه سزا ورکول نه دي پکار غلطي د انسان نه کیږي او هیڅکله انسان دا نه غواړي چې زمانه د غلطي وشي ستاسو د یو شعر په وجه باندې کېدی شي ډېر خلک د دا قسم غلطو نه ځان بچ وساتي د نورو خوښو ویډیوګانو کتلو دپاره زموږ یوټیوب چینل سواد KPK واینز ضرور سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم دباو کړئ